بابر اعظم وایي د افغانستان خلاف مې تېروته وکړه او بولډ شوم. سلام امینه. خوږو کتونکو وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. طارق زیان صدیقي ستاسو په درانه خدمت کې یو ځلې بیا د یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به وئ. بابر اعظم چې د پاکستان نوینډاون توپوهونکی دی، په نړیوال جام کې له لاسته راوړنو ډکې لوبې وکړې، خو د ده د توپوهنې جادو د افغانستان خلاف ونه چلېده او په 15 منډو باندې کلین بولډ شو. د وینډاون راغی او د فخر زمان اوټ کېدل یې جبران کړل. له امام الحق سره ډیر وخت ولاړو او پاکستان یې له بحرانه د راویستلو خواته روان کړی. خو محمد نبي چې د افغانستان غوره آلراونډر لوبغاړی دی، بابر اعظم یې کلین بولډ کړ. بابر د افغانستان خلاف ډیر ښه روان و. 45 منډې په یو 50 توپونه کړی او 15 څلوریزې یې لوبولې. بابر اعظم څخه په یو ټلویزیوني مرکه کې پوښتنه شوې چې ولې د افغانستان خلاف ښه ونه ځلېدې. بابر اعظم وایي ما د غلط شاټ وهلو هڅه وکړه او همدا علت و چې بولډ شوم. بابر اعظم د افغانستان خلاف د محمد نبي ساخیل په لاین توپ په لیګ سټم د پول سویپ شاټ وهلو هڅه وکړه، خو توپ ترې مس شو. لیګ سټم وکټ په توپ ولګېده او رخصت شو. له ده دا پوښتنه هم وشوه چې ته ولې د ځان لپاره لوبه کوې او ډېر سلو یا کراره لوبېږي. بابر اعظم وایي زه په دې فکر نه کوم چې مقابل لوری څومره ځواکمن دی، بلکې زه په خپله لوبه ښه پوهېږم چې څنګه مخته ولاړ شم. زه د حالات مطابق لوبه کوم. لومړی زه خپل پلان تعقیبوم او دوهم د لوبډلې پلان تعقیبوم. د پاکستان یو بل لوبغاړی امام الحق ویلي چې دی د لوبو پر مهال هیڅ ټولنیزې رسنۍ نه کاروي. دی وایي په ټولنیزو رسنیو هر چا له ځان څخه مبصر جوړ کړی وي. په ناسمو نیوکو د لوبغاړو اذهان خرابوي او لوبغاړي بیا هغسې نشي ځلېدلی لکه څنګه چې اړتیا وي. دی وایي د پاکستان لوبډلمشر د هندوستان خلاف لوبه کې د ټولنیزو رسنیو تر برید لاندې راغلی و. هغه زیاتوي هیڅ پاکستانی نه غواړي چې زموږ څخه هندوستان لوبه وګټي، او کله چې په ټولنیزو رسنیو منفي خبرې ډېرې شي بیا نو موږ تر فشار لاندې راځو. امام الحق ویلي خلک کولی شي له ماتو وروسته پر موږ سالم انتقاد وکړي، خو دوی زموږ شخصي ژوند پسې خبرې کوي او دا خبرې ډېرې ځورونکي دي. بابر اعظم بیا وایي ما غوښتل چې د افغانستان خلاف ودرېږم او لوبه په ذمهوارۍ سره مخته یوسم، خو داسې ونه شول او ارمانجن رخصت شو. بابر اعظم په تمریناتي لوبه کې د افغانستان خلاف سلیزه وهلې وه او هلته هم پاکستان له ستونزو راویستلی و. دوستانو که تاسو د بابر اعظم د یوې خبرې ته پام وکړئ، هغه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې موږ پسې خبرې ډېرې کېږي، نو بیا موږ لوبه نشي کولی. نو دوستانو که تاسو فکر وکړئ زموږ لوبغاړو پسې هم ډېرې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې کېږي، نو ځکه هم زموږ لوبغاړي ښه لوبه نشي کولی. نو د مهربانۍ د مخې د ځان نه خبرې پرېږدئ او لوبغاړي پرېږدئ چې ښکلې لوبه وکړي. نو لاندې په کمنټ کې خپل نظر را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.